په دې فلم کې موږ دا الګورو چې د جیک نوم وي او دا په جنگ کې معذوره شوی وي. بل خواته د دا رور وي کوم چې د دې هم شکله وي او دا یو ساينټیسټ هم وي. جیک ته وایي چې څه خلکو ستا رور مړ کو او هغه یې ویشتو او جیک چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات خفه شي خو د ډي ان اے د رور سره ملاویږي او دغه شانتي دا په یو میشن باندې ولېږي کوم باندې چې د جیک په زندګۍ کې هیڅ هم نه وي پاتې لاغې رور هم مړ شوی وي او لاغې جسم هم ناکاره وي او دغه شانتي دا میشن ته تیار شي. بیا موږ 15 کاله پس ټایم ګورو چې دا په یو هایبرډ سیستم کې بره په سیاره کې وي او دا یو بل دنیا ته روان وي چې د هغې پینډورا نوم وي او په دغه دنیا کې دی کودی کوي او داسې معدنیات دي چې هغه 1 کیلو په 100 کروړه باندې خرڅیږي. بیا جیک هغه دنیا ته راځي او هغه په ویلچیر باندې ناست وي خو هغې ماکس اچولی ولې چې هلته ډېر زیات زهریله ماحول وي او دې لپاره به دا ماکس اچوي او په پینډورا باندې چې کوم مخلوق اوسیږي هغې کې دی یو کس په شیشه کې بند کړی وي او دې ته یې ښیي. بل خواته موږ دا ډاکټره ګورو چې دا د دې میشن ایډ وي خو دغه ښځه دا جیک کې خوښ نه شي ولې چې د دې رور ډېر زیات تکړه او قابله و او د دغه خلکو باره کې ډېر معلومات یې لرلو. بل روز جیک په شیشه کې بند کی او د دې ساه په هغه مخلوق کې واچي کوم چې په پینډورا کې دی نیولی و او دغه شانتي جیک هلته کې پاڅېږي او هغه ډېر زیات تکړه وي او هغه ګرځېدی هم شي. ډاکټران دې ته وایي چې ته په دې لیب کې کښېنه خو دا بار راشي او دا هغه ډاکټره هم وګوري کومه چې په انساني شکل کې وه. بل سین کې موږ یو کرنل ګورو چې هغه جیک ته وایي چې ستا رور ډېر تکړه ساینټیسټ و خو موږ ته یو داسې کس پکار دی چې هغه دغه دنیا ته لاړ شي او هلته نه هغه معلومات موږ ته راواخلي او هغه مخلوقو سره ملګری شي او هغه کرنل ورته وایي چې دغه کار لپاره ته ډېر زیات تکړه سړی او زه تا سره واده کوم که دغه کار تا وکړو زه به تا له خپې علاج وکړم او ته به بیا ګرځېدی شي. جیک ورته او وکړي. بل ورځ جیک او هغه ډاکټره په هلیکاپټر کې کښېني او هغه دنیا ته لاړ شي او هغه ډاکټر جیک ته هغه سکول هم ښیي کوم کې چې به دی هغه مخلوق ته سبق ښولو خو دغه مخلوق ډېر زیات تکړی وي او د دې دا زبان زده کړي. بل خواته جیک هلته له ډزو نشان ګوري او هغه ډاکټر نه تپوس کوي چې دا څه وجه ده او دی هلته کې څه بوټونه نمونې راخلي خو جیک ته دا پته ولګي چې دغه بوټي خپلو کې خبرې کوي. جیک هلته کې یو ډایناسور ګوري خو هغه ډاکټر دې ته وایي چې منډه ونه وي او چوپچاپ هلته ودرېږه او جیک د دې خبره ومني او هغه ډایناسور هلته نه وتښتېږي خو هلته کې یو بل مخلوق راشي او دا ډاکټر ورته وایي چې اوس ودرېږه مه او تښته او جیک دا فکر کوي چې دغه دنیا کې هر یو شی زهریله دی او قاتل هم دی. دلته کې موږ یو جنۍ ګورو چې هغې نیتري نوم وي او په جیک اټیک کوي او هغه مړ کوي خو هغه ایساره شي. بل خواته کې هغه ډاکټره جیک پسې ګرځېږي او هغه ته ورک شوی وي په دې ځنګل خو هغه یې پیدا نه کړي او داسې کې هلته نه دوی لاړ شي او بیا د شپې څه زهریله مخلوق په جیک باندې حمله کوي خو دغه جنۍ ورسره مدد وکړي او دغه مخلوقونه یې بچ کړي. دغه جنۍ ورته وایي چې دلته نه لاړ شه خو جیک وایي زه دلته راغلی یم او زه ستاسو باره کې معلومات اخلم خو هلته کې څه شی نه راشي او له جیک په بدن باندې کښېني. دلته کې نیتري پوه شي چې دا ډېر ښه سړی دی او دا د زړه نه هم صفا دی او دغه شانتي نیتري د خپلې قبیلې ته بوځي او هلته کې خپل پلار سره میلاو کړي او دغه قبیلې خلکه جیک مړ کول غواړي خو نیتري دوی ته وایي چې دا ډېر ښه سړی دی او دا به موږ سره قبیلې کې ایثار شي او جیک چې کله شپې وده شي نو هغه واپس خپلې دنیا ته راشي او له هغې ساه خپل جسم ته واپس راشف شي او دغه شانتي دا ټولو خلکو ته وایي چې زه هغوی کې ورننوتم او له هغې ملګری هم شوم او دغه شانتي هلته موجود ټول خلک ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې دا ډېر زیات سخت کار و او دغه ټول خلک جیک ته وایي چې د دوی سره ملګری شه او دوی نه تپوس وکړه چې هغه ایرې هغه مدنیات کوم ځای کې دي او زر تر زر هلته ځان ورسوه. په هغه قبیلې کې ډېر زیات خلک جیک نه نفرت کوي خو نیتري دا په هلته کې اسپې باندې کښېنوي او دا هغه ټرین کوي خو جیک په دغه قبیلې کې خپل ملګري زیاتوي او هلته کې خلکو سره مینه کوي او داسې کې هغه ډاکټر هم دې قبیلې ته راولي او هغه هم دې خلکو سره کښېني او ماشومانو سره مینه او جیک یو ځل بیا دې ډاکټر نه هغه سکول باره کې تپوس کوي. هغه ډاکټر ورته وایي چې یوه ورځ هغه ماشومان سکول ته نه راتلو او دغه خلکو ته پته ولګېده چې موږ د دې دنیا ته څه لالچ دپاره راغلي یو او یوه ورځ دې خلکو زموږ یو بنډوزر وسوځولو خو زموږ فوجیانو په دې باندې ډزې وکړي او څه ماشومان یې ترې مړه کړو. جیک چې دا واوري نو ډېر زیات خفه او پریشانه شي. نیتري په دې باندې اوس ډېر زیات یو سخت کار کوي
جیک به اوس یو اسپي شکار کوي او دا ډېر زیات سخت کار وي. دغه مخلوق خلک فکر کوي چې جیک به دا کار ونه کړي او دا ډېر یو سخت کار دی او دغه شان دی جیک یو ډریګن ونیسي او خپل سواري ته جوړه کړي. دغه جنرال دې ته وایي چې تاسو ټایم ډېر زیات ختم دی او اوس به موږ په دې خلکو باندې حمله کوو. خو جیک دې نه لږ ټایم نور هم غواړي او جیک په دغه قبیلې کې اوس دې شامله کړي. نیتري ورته وایي چې دغه قبیلې کې ته اوس یو جنۍ سره واده هم کولی شي. خو جیک ورته وایي چې ته زما خوښه یې او زه به تا سره واده کوم. او دغه شانتي دا جنرال په دې باندې حمله وکړي خو جیک هلته کې بېهوشه شي. خو کله چې هغه په هوش کې راشي هغه په دغه باندې اټیک او حمله وکړي او جیک دغه قبیلې والا سره ملګری شي. خو دغه قبیلې خلک دا اوس خپل دشمن ګڼي. جیک چې کله دوی ته حقیقت وایي نو هغه ډاکټر د دې هغه ډیوایس بند کړي او هغه هلته کې بېهوشه کړي. دغه ډاکټر هم هلته راشي او دغه خلکو ته وایي چې موږ نیمایي کار کړی دی او موږ ته لږ ټایم راکړه موږ به دغه خلکه پوهېږو. او دغه شانتي دا سړی جیک ته یوې ګنټې ټایم ورکړي او ورته وایي چې دغه مخلوق دلته نه اخواږه چې موږ دلته حمله وکړو او هغه معدنیات یعنې کاڼي هلته کې وکاږو. جیک هلته کې لاړ شي او دغه مخلوق ته وایي چې تاسو دلته نه لاړ شي. خو دغه مخلوق په دې باندې یقین نه کوي او اوس دا نه اعتباره شو. خو هغه جنرال خپلو فوجیانو سره هلته کې راشي او په دغه ځنګل باندې بمباري وکړي او دغه بمبارۍ دوران کې د نیتري پلار هم زخمی شي. خو د دې مور ته پته وي چې جیک زموږ ملګری دی او هغه زموږ مدد کولی شي. خو د دې یوه ګنټه پوره شي او دوی هلته کې واپس راولي او په جیل کې واچوي او دغه مخلوق هلته کې جنګ ته تیار شي. جیک واپس رامنډه کړي او خپل اوتار کې ورننوځي. خو اوس هلته کې هر څه تباه شوي وي او دا هر څه بې مطلبه وي. خو دا هلته کې یو غټ ډریګن باندې راټوپ کړي او هغه په خپل کابو کې والي او دغه شانتي دغه قبیلې خلک یو ځل بیا په دې باندې اعتبار وکړي او دا خپل ملګری ګڼي. او هغه ډاکټر په ډز لګېدلی وي او هغه مړه شوی وي او له هغې په جسم کې ساه اچول اوس ناممکنه هم وي. او جیک دغه قبیلې خلک خپل ځان سره ملګري کوي او په اعتبار کې اخلي او دوی سره جنګ په خلاف کې ودروي. بل خواته هغه جنرال خپل فوجیان جنګ ته تیاروي. جیک ته پته وي چې دوی به ټولنه پیله په هغه غټه ونې باندې حمله کوي او جیک هلته کې ځي او هغې ته دا خبره کوي چې زموږ انسانان ډېر زیات ظالمان دي. خو نیتري هلته کې راځي او دا دې کار نه منې کوي او دغه شانتي هغه فوجیان راځي او دوی باندې حمله کوي. خو په اسمان کې هغه مخلوق دوی سره مقابله کوي او دوی تباه کوي او په ځمکه باندې دوی سره مقابله جاري وي او په تیرونو باندې ولي او دوی تباه کوي. خو هغه ایلینز ډېر زیات کمزوري وي او هغه ورو ورو مړه کېږي. دغه جنۍ کوم چې هلیکاپټر الوزوي هغه هم ولګي او هغه هم هلته کې مړه شي. نیتري هم هلته کې کمزوري کېږي او په دې ځنګل کې اور ولګېږي او دا مخلوق دا فکر کوي چې موږ ډېر زیات کمزوري یو اوس به موږ ټول مړه شو. خو بیا اچانک هلته کې حالات بدل شي او هغه آسماني مخلوق په دې جهازونو باندې حمله وکړي او دغه ټول جهازونه ورته تباه کړي او په ځمکه باندې هغه ډایناسور هم راځي او په دغه فوجیانو باندې اټیک کوي او مړه کوي. دغه جنرال اوس هم هار نه مني او دوی ته اډر ورکوي چې هغه ونه ورته تباه کوي. کله چې هغې هلته کې بم غورځوي خو جیک په دې باندې حمله وکړي. جیک د دوی هغه جهاز ولي خو هغه جنرال په جیک باندې حمله وکړي او دا د جهاز نه لاندې لړه کړي. هغه جنرال په دې مقابله کې بچ شي خو هغه ځای پسې ځان رسي کوم ځای کې شي جیک ودوي. نیتري هلته کې راشي او دې جنرال سره په مقابله چالو شي خو هغه د جنرال دې ماشین سره مقابله نشي کولی او دا جنرال چې کله نیتري مړه کوي نو جیک هلته کې راشي او دې سره په مقابله چالو شي. هغه د دې هغه اکسیجن پایپ هم مات کړي. هغه جنرال هلته کې منډه کړي کوم ځای کې چې جیک جسم ودوي او دغه شانتي جیک هلته کې خپل اوتار وبیلي او هغې نه بار روزي. جیک په هغه صندوق کې نښتی وي او هغې کې ساه بنده وي. دا جنرال چې کله جیک مړ کوي نو نیتري هلته راشي او دا په تیر باندې ولي او دا مړ کړي. جیک هلته کې بېهوشه شي نیتري دا پاسوي. جیک ته اکسیجن نه میلاویږي او هغه مړ کېدو والا وي خو نیتري چې کله دا وګوري نو هغه رامنډه کړي او دې ته اکسیجن ماکس ور واچوي. دې دواړه بیا هغه کس ته ورشي کوم چې د دغه قبیلې سردار جوړېدلو والا و. هغه کس جیک ته وایي چې ما مړ که او زه په تکلیف کې یم او ته د دې قبیلې سردار شه او جیک داسې هم وکړي او هغه هلته کې مړ کړي او دغه شانتي انسانان هغه دنیا نه وکاږي صرف د جیک ملګري هلته کې پاتې شي او دغه شانتي پنډورا اوس دغه ظالمانو نه ازاده شي.
جیک بیا یو ویډیو پیغام کې یو میسج ورکوي او دغه شان دغه مخلوق د دې جسمونه اوس راپاسي او پرمننټي ځان سره د دې دنیا کې او دې سره زموږ فلم دلته کې ختم شي.